ښه راغلاست. د اسلام د نظره د ماشومانو حقوق په دوو برخو یا کټګوریو باندې ویشل کیږي او د اسلام مبارک دین دا د والدینو مسؤلیت ګرځولی دی چې د دغو حقوقو خیال وساتي او ترڅنګ به ادا کوي کوم مسؤلیتونه چې دوی د ماشومانو په وړاندې لري. اوله کټګوري د پیدایښت یا د ولادت څخه مخکې حقوق دي او داسې ویل سوي دي چې د پیدایښت څخه مخکې ماشوم باید د هر ډول ضرر، تاوان او تیري څخه خوندي وي. نو په دې کې کله چې موږ وایو چې دی باید د هر ډول ضرر، تاوان څخه خوندي وي، په دې کې د کورنۍ غړو ته بعضې نور مسؤلیتونه هم ورته غاړه کیږي ترڅو دوی د ماشوم د مور هم خیال وساتي. د ماشوم د مور ښه تغذیه د ماشوم د ښه تغذیې سبب ګرځي. د مور روحي رواني سکون د ماشوم د روحي او رواني سکون سبب ګرځي. همداسې د بعضو مضرو دواګانو خوړل، د ماشوم سختول، د منځه وړل، دا ټول هغه شیان دي چې د پیدایښت څخه مخکې حقوق او مسؤلیتونه دي چې والدینو ته راجع کیږي. دوهمه کټګوري حقوق چې دي هغه د ماشوم د پیدایښت څخه وروسته د اسلام مبارک دین او ماشومانو ته ورکړي دي. په هغه کې د ماشوم د پیدا کېدو څخه وروسته د ماشوم په غوږ کې اذان کول، د ماشوم دپاره د یو ښایسته اسلامي نوم انتخابول، د ماشوم سنتول، ځینو دغسې څه چې مو ذهن ته راځي لکه د ماشوم د عقیدې جوړول، د ماشوم صحیح روزنه او پالنه، د هغه د میراث د حق ورکول او نور حقوق چې والدینو ته راجع کیږي. ډېره زیاته مننه. ښې چارې.